ستا په مراد څرنګه وتړم په ونه کې تار ستا په مراد څرنګه وتړم په ونه کې تار نه په ګریوان کې تار لرم نه په لمنه کې تار هغه جنۍ اوس په دې غرونو کې سوري وباسي هغه جنۍ اوس په دې غرونو کې سوري وباسي کومې جنۍ چې اچوی نه شو په ستنه کې تار او ما ته د خپل ارمان زړوکې مخ ته نیغ ودرېږي کله چې وګورم زه چېرته په غڼه کې تار او ستا د هجران هرې لمحې ته مې معنا ورکړې ستا د هجران هرې لمحې ته مې معنا ورکړې لکه سړی چې ځان له ومنډي په زنه کې تار د خیال ګوتمه مې لا باکره زړه شوې نه ده د خیال ګوتمه مې لا باکره زړه شوې نه ده مور مې لا اوس هم اچوي پرې په پلستنه کې تار زمونږ رئیس جمهور ته ډالۍ چې دا زما د وطن حال دی ژوند په سور انګار ولاړ دی دا زما د وطن حال دی ژوند په سور انګار ولاړ دی هر سړی په دار ولاړ دی اسرافیله ستا شپېلۍ ته منتظر ټول ښار ولاړ دی د وحشت په بلا مات یو په ګزار د جبر کات یو ګناهګار یو پښتانه یو بوج په واړه کائنات یو د بل لاس زمونږ ګریوان دی ټول جهان راته حیران دی درد مو زړه کې ځالې وکړې مړ د دې دور لقمان دی د خپل حق غوښتنه نشته دا پرېشته لمنه نشته عجیبه لوبه شروع ده د پښتون پوښتنه نشته مسلط په موږ د جال دی دا زما د وطن حال دی دا زما د وطن حال دی چې په خپلو وینو رنګ یو په اور سوي یو بدرنګ یو د دوزخ خوند مو څکلی په جنت کې به هم تنګ یو ژوند زمونږ ګواکې د بل دی بې منزله مو منزل دی د ایمان بولي شروع ده څوک مرتد دی او څوک غل دی خپل تاریخ مو بیا برو کو واک اختیار مو د پردو کو جهالت زمونږ هوا ده چې باچا مو په توبو کو کوم کمره نه ګزار نه شو مګر بیا هم بیدار نه شو د مار خپې د لړم سترګې وشو موږ هوښیار نه شو باد وړی د مور شال دی دا زما د وطن حال دی دا زما د وطن حال دی چې په خپل قاتل مین شو په قفس کې د وخوړین شو د یو چا د خولې خبره نه د دین نه د سادین شو یو د لوږې نه مړ کېږي بلې سر لره ګډېږي عجیبه مسلماني ده په بل درد په خوشحالېږي یو اخته په ویر ژړا کې احساس نشته په دنیا کې یو اخته په ویر ژړا کې احساس نشته په دنیا کې داسې ظلم پر موږ وشو نه ده شوی کربلا کې د لیوانو دې ځنګل کې څوک ځان پوښتنه وکړي داسې څوک را پیدا نه شو چې د امن ځان وکړي سور په وینو هر دیوال دی دا زما د وطن حال دی دا زما د وطن حال دی څو پیړۍ وشو چې ویر دی لاس او پښو کې مې زنځیر دی ویښېدل زمونږ نشته چې ویده زمونږ ضمیر دی په شعور او عقل خام یو د غلام ابن غلام یو چې خپل رور وژنو لګیا یو مین دومره په اسلام یو دا کیسه ختمه کړه خدایه دا لانجه ختمه کړه خدایه د قیامت په انتظار یو دا غویمه ختمه کړه خدایه اسرافیل ته مو وریاد که چې پښتون خلاص له دې فساد که چې پوکیا ورکړي قیامت شي پښتون خلاص له دې فساد که التجا نه دی او سوال دی دا زما د وطن حال دی دا زما د وطن بسم الله کلي کې په هر دیوال لیکلي دي حج دې مبارک شه او په خیر راغلی هسې دې خبرې ته مې فکر شو ساز پرېږده سندرې ته مې فکر شو وینې مې خدای تاکید نه کوم زه په چا بې ځایه تاکید نه کوم خدا مې د کعبې سره ویستلی دی دا مې د روضې سره ویستلی دی دا حاجي اسود سره ولاړ یمه دا مې د چینې سره ویستلی دی نه حاجي صاحب وا حاجي صاحب داسې کوې تا خپلې نیکۍ پسې لاو کړلې تا بلها خوارۍ پسې لاو کړلې تا دې شیران نه سران وړو تا هسې روپۍ پسې لاو کړلې نه نه دا ریا تا سره خوند نه کوي مونږ پورې خندا تا سره خوند نه کوي هر څه کې کیسې لکه ماشوم نه کوي دا حساب کتاب به چاته هم نه کوي 2 لکه چې تلم نو لګېدلي دي 3 لکه مې هلته ایسته ورته کوي 2 لکه چې راغلم نو لاړلې نورې لا په لاره دي روانې دي هر عمل د دې دپاره مه کوه هر څه د نامې دپاره مه کوه مینه د خدای او د رسوله جي دا د دې کاوې دپاره مه کوه تلي که راغلي دي خو غلي دي هر څه خدای لیدلي دي خو غلي دي یو تا د کعبې نه طواف ونه کو داسې ډېر ښاغلي دي خو غلي دي زه ګورې د دې نه خلاف نه یم زه د نامې نه خلاف نه یم بس دا یو تصویر له منځه وکاږه حج او د عمرې نه خلاف نه یم یا پیره دا پیر را باندې بد لګي دغه سور کافر را باندې بد لګي دا چې په احرام کې دې ویستلی دی دغه یو تصویر را باندې بد لګي نور د عملونه خدای قبول کټول بل دی دا منځونه خدای قبول کټول دا چې دې په منډو منډو کړي دي دغه توابونه خدای قبول کټول نور بس زما ستا په کار کې څه کار دی صاحب ستا زما په کار کې څه کار دی یو منیر غلی شه چاړه بشي ستا نو د مولا په کار کې څه کار یا زما زړه وطنه یا زما ځان وطنه یا زما ګل وطنه یا زما جانان وطنه څلور بچي الله راکړي خو ایمان مې دا دی که
که په تا سخته شوه نو دا درنه قربان وطنه. ډېره مننه کړو دواړو نه درسونه په خیر سره وایئ او انشاءالله هغه موخې چې لرئ هدفونه انشاءالله دواړه ورته ماشومان ته چې څه باید وکړي خپل استعداد څنګه وروزي. زه ورته دا پیغام لرم چې زمونږ وطن ډېر جنګ ځپلی او درد ځپلی هېواد دی. 30 کاله جنګ پرې تېر شوی دی چې د دې لامل د ناپوهۍ او بېعلمۍ سبب ګرځېدلی چې په نه خبره سره جنګ کوو او په نه خبره سره غټې غټې لانجې کوو. خو داسې د حل څوک نشته دی چې په وړه خبره لانجه هواره کړي. نو لکه یو حدیث شریف هم دی چې د علم طلب د نفل لمونځ نه هم بهتره دی. نو باید موږ علم وکړو او زما هغه مشران نه دا هیله ده چې په خپلو اولادونو باندې سالمه روزنه وکړي چې تر څو موږ د خپل هېواد په خپله جوړ کړو، بل چاته لاس ونه نیسو.